اته دیشتم سوال دی چې آیا په دعا کې د کوم انسان واسطې ته ضرورت شته؟ جواب: په دعا کې د کوم انسان واسطې ته هیڅ ضرورت نشته، ځکه الله سبحانه و تعالی زمونږ او ستاسو دعاګانې بغیر د واسطې اوري او بغیر د واسطې قبلي. نو د دې وجه نه د کوم انسان واسطې ته هیڅ ضرورت نشته. قرآن مجید په سورة البقره کې الله سبحانه و تعالی فرمایي: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. او اے نبی چې کله زما دا بندگان د تا نه زما په باره کې تپوس وکړي، فإني قریب، نو ورته ووایه چې زه ډېر نږدې یم، ستاسو دعاګانې اورم، تاسو وینم. نو د دې وجې نه الله سبحانه و تعالی زمونږ او ستاسو دعاګانې بغیر د واسطې اوري. نو په دعا کې واسطې ته د انسان هیڅ ضرورت نشته. دغه شان حدیث کې راځي، امام بخاری رحمه الله او امام مسلم رحمه الله دا حدیث نقل کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: انکم تدعون سمیعا قریبا وهو معکم. تاسو د داسې رب بندگی کوئ، داسې رب نه دعاګانې غواړئ، داسې رب ته اوازونه کوئ، سمیعا چې هغه ډېر اورېدونکی ذات دی، ستاسو خبرې اوري، ستاسو دعاګانې اوري، قریبا ډېر نږدې دی تاسو ته، وهو معکم او هغه د تاسو سره دی د علم په اعتبار سره. نو د دې وجه نه الله سبحانه و تعالی زمونږ او ستاسو دعاګانې بغیر د واسطې اوري او بغیر د واسطې قبلي. نو په دې وجه په دعا کې د کوم انسان واسطې ته هیڅ ضرورت نشته.